السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. الله تعالی دې وکړي چې د روژې مبارک کومې ورځې تېرې شوي پر تاسو باندې په راحت او په خوشحالۍ سره تېرې شوي، او الله تعالی دې هر مسلمان ورور ته د پاته روژې د نیولو توفیق ورکړي. دوستانو په نوي ویډیو کې موږ تاسو ته یو ښایسته ښکلې کیسه بیانوو. الله تعالی دې وکړي چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځي. نو دوستانو که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب په چینل کې نوي یاست نو حسن ټي وي یوټیوب چینل د ښایسته ویډیوګانو دپاره درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسېږي. نو راځئ دوستانو کیسه شروع کوو. وایي یو متقي او پرهیزګاره سړی سهار وختي د لمانځه په نیت مسجد ته روان سو. پر لاره چې تیاره تاریکه وه غزار سو او کالي یې چټل سول. راپورته سو، ځان یې پاک کړ او کور ته ولاړ. جامې یې بدلې کړې او بېرته جومات ته روان سو. ناببره پر هماغه ځای بیا وښوید او غزار سو او جامې یې ککړې سوې او کثیفې سوې. بېرته کور ته ولاړ، ځان یې پاک او کالي یې هم نور واغوستل او بېرته مخ پر مسجد ولمانځه ته په نیت روان سو. دا مهال پر لارې یو سړي ورسره ملګری سو چې څراغ یې په لاس کې نیولی و. تر روغبړ وروسته هغه سړي ورته وویل: ما ولیدې چې مسجد ته پر لارې 2 واره غزار سوې، نو ځکه مې دا څراغ راواخیست تر څو رڼا وي او بیا غزار نه سي. متقي انسان هم مننه ورڅخه وکړه او دواړه مخ پر جومات روان سول. کله چې مسجد ته ورسېدل نو لومړی سړي ورته وویل چې د مخه څه، خو څراغ والا وویل چې زه مسجد ته نه ځم. متقي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سهار د لمانځه وخت دی، او بل دا چې زما لپاره دې څراغ هم راوړی دی، لیکن مسجد ته د لمانځه لپاره نه ځې. ایا علت یې راته ویلی سې؟ څراغ والا ورته وویل: زه ځکه مسجد ته نه ځم چې زه اصلا شیطان یم. متقي د دې جواب په اورېدلو سره حیران سو او تعجب یې وکړ چې دا څنګه ممکنه ده. زما لپاره دې څراغ راوړ تر څو بیا غزار نه سم، خو مسجد ته نه ځې او وایه چې زه شیطان یم. څراغ والا ورته وویل چې کله مې ته ولیدې چې په دومره مینه او جذبات داسې له وخته مسجد ته د عبادت لپاره ځې، نو ما دا زه وم چې غزار مې کړې. خو کله چې کور ته ولاړې، جامې دې بدلې کړې او بېرته مخ پر مسجد روان سوې، یعنې په کور کې پاته نه سوې، نو خدای ستا ټوله ګناهونه وبخښل. نو ځکه دویم ځل بیا زه ستا د غزارېدو سبب سوم. خو دا وار ته بیا هم په هماغه جهت او ټینګه اراده کور ته پاته نه سوې، بلکې یو ځل بیا جومات ته روان سوې، او زه بیا هم ستا د ښویېدو سبب سوم. نو دا مهال خدای ستا د کورنۍ د ټولو افرادو ګناهونه معاف کړل. زه نور پر دې بیرېدم چې که دریم ځل هم ستا د غزارېدو باعث وګرځم، نو دا ځل به خدای هرومرو ستا د ټول کلي د خلکو ګناهونه معافوي، چې زه نه غواړم ځکه د ګناهونو څخه خلاص او معاف سي. نو ځکه مې ژر دغه څراغ راوړ تر څو بیا غزار نه سي او د ډېرو خلکو ګناهونه معاف نه سي، او ځکه تر مسجد پورې دغسې صحیح سلامت راورسېدلې. وروسته دغه پرهیزګاره او متقي انسان هم پر هغه لعنت ووایه او شیطان هم ځینې ولاړ. هو، ښه کار باید مطلع نه سي، بلکې پر خپل وخت باید اجرا سي چې ثواب یې هم ډېر وي، او هر څونه چې څوک د دین په کار کې مصمم او هوډمن وي، په همهغه اندازه به شیطان ناکام او خوار وي. الله تعالی دې وکړي چې ستاسو دغه کیسه د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. که چیرې مو دغه کیسه د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، در سره لایک کړئ دا ویډیو او د نورو دوستانو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو پر لوی الله جل جلاله باندې سپارم. والسلام.